وایي چې د زړګي سترګې اخلاصې نه وي لکه ړانده چې په دنیا ګرځي. چې د زړګي سترګې اخلاصې نه وي لکه ړانده چې په دنیا ګرځي. چې راز او نیاز د مینې نه پیژني، چې عاشق نه وي نابینا ګرځي. وصال هجران او درمان څه پیژني، څوک چې بې یار او بې لیلا ګرځي. د زړه خوښۍ او اطمینان به لري، څوک چې په شپه کې په ژړا ګرځي. د قیامت ورځ د امتیان غواړي، ستړی ستومان رسول الله ګرځي صلی الله علیه وسلم. هغه له درده هم خوندونه اخلي چې په وینه کې الله ګرځي. او حب د دنیا چې څوک په زړه کې لري، هغه به هر وخت ورخطا ګرځي. نعمت ته لوی ولیان دعاوې کوي، لیونی ځکه بې پروا ګرځي. او د یو بل دا وایي چې کردار ګفتار دواړه سره سم شي، نو په زړونو کې ځای وکړي محترم شي. د زړګي باغ به یې تل تر او تازه وي، چې پرې توی د خمارو سترګو شبنم شي. په نړۍ که عثماني خلافت غواړي، سره یو د ټول عرب او ټول عجم شي. مفکر و غلامۍ کې بقا نشته، باید یو لاس کې متور او بل قلم شي. ته به یې ګورې افغانان به امامت کړي، که اقصا ته بیا صفونه منظم شي. اسماعیل شه سختې تندې په ځان یوسه، چې تر پښو لاندې د جوړه بې زمزم شي. تجارت چې د شهید په وینو وکړي، شرمنده شي خندنی د ټول عالم شي. چې په زړه کې زور زخمونه جوړ وي، د نعمت لیوني شعر ورته ملهم شي. دا یو دغه ستړي ولس غږ ده، وایي نوی نوی حال د دې نړۍ راوړه، او موږ ته یوه شپه د ملنګۍ راوړه. نوی نوی حال د دې نړۍ راوړه، موږ ته یوه شپه د ملنګۍ راوړه. ورکه کلیوال د ټول پوښتنه کړي، یاره یوه دمه تر کېږدۍ راوړه. ستا د شهید یار شناختې لوېدلي دي، قبر ته د سرو ګلو ګېډۍ راوړه. ستا د شهید یار شناختې لوېدلي دي، قبر ته د سرو ګلو ګېډۍ راوړه. ما درته د سرو چارګل پلورلی دی، ما ته یو پیزوان او غاړکۍ راوړه. ما درته د سرو چارګل پلورلی دی، ما ته یو پیزوان او غاړکۍ راوړه. او تا ته اوس چپنې د ښار خلک راوړي، ته هم د شهید پلار ته پګړۍ راوړه. او یاد دې د کهیر د شول رئیس صاحب، غږ دې چې جومات کې کړو مړۍ راوړه. یاد دې د کهیر د شول رئیس صاحب، غږ دې چې جومات کې کړو مړۍ راوړه. نفس درنه هوا و نکړي پام کوه، وای تړه د عجز حد کړۍ راوړه. او زه د لیوني نعمت ګریوان یم، ما ته ستن او تا راوړه تڼۍ راوړه. د توجه نه و نړۍ مننه.